ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ او تاسو پر کرو باندې خبرې کړې وې. کرو مو یو څه زده کړی و، نن بیا هم راځو پر کرو باندې یو څه ساده مثالونه یو څه کار پکښې کوو، هغه جوړوو. ډبل کلیک کوم په رکټینګل باندې د یو څیز تبدیل یو رکټینګل څپې باندې سره جوړ کنټرول کیوب د کرو ته تبدیلوم. بیا شیپ ټول اخلم، شیپ ټول چې مې کله راواخلي همدغه لاندې دوه نړونه انتخابوم، شیفټ سر نیسم، دې راپورته کوم تقریبا د صفحې همدې سر ته. دې دواړه بیا څه به کوم؟ کنورټ کرو کوم، دې دواړه بیا کرو تبدیل کوم. اوس راځم همدغه نټ چې مې انتخاب کړی دی دی به یو څه داسې رالوړ کړم، او دا بل نټ چې مې انتخاب کړی دی دی به یو څه داسې رالاندې کړم. کنټرول سی د دې څخه یو کاپي اخلم، کنټرول وي بیرته پیسټوم. په عمودي ډول دې ته ریفلیکشن ورکوم او په افقي ډول ریفلیکشن ورکوم، هم په عمودي ډول هم په افقي ډول. شیفټ سر نیسم، لاندې راوړم د صفحې پای ته، صفحې پای ته مو راوړي. اوس راځم همدغه شیپ چې ما انتخاب کړی دې ته یو رنګ ورکوم. نو د رنګ ورکولو لپاره به راسو فیل ته، فیل کلر به همداسې تیز زرغون رنګ ورته انتخاب کوو، او دا بل ابجکټ چې ما جوړ کړی و دې ته به هم همداسې تیز زرغون رنګ ورکړم. رنګونه فکر کوم څه فرق سره وکړي. همدغه رنګ دا رنګونه فرق لري کې ما دغه معلومیږي. بیا ډبل کلیک کوم، یو بل بیکګراوند به جوړ کړو. نو راځم F11 وهمه، F11 د آوټلاین فیل لپاره راځم راډیل یو راډیل فیل به ورکړو. په دې کې به لومړی فیل به ورته انتخاب کړو څه رقم رنګ، همداسې خام زرغون رنګ، او دا بل دوه هم همداسې سپین سی دي، همداسې رنګ به ورته انتخاب کړو. راځم ډراپ شیډو راخلم، ډراپ شیډو در مخه به راسو څه نور کار به مو وکړو. راځم دلته موږ تاسو ټو فانټ لاین درلودی، ټو فانټ لاین راخلم، همدلته یو کلیک نیسم راکشوم یې تر همدې ځای پورې، بیا دا کلیک نیسم راکشوم یې تر همدې ځای پورې، او بیا دې دواړه څه به کوم سره جوینوم یې. یو داسې اوږد مثلث غوندې شکل مې څه به وکړي جوړ مې کړي. دی خو کنټرول کیو کر ته اوښتی دی، شیپ ټول اخلم، همدغه ټول نړونه انتخابوم، ټول چې مې انتخاب کړله بیا څه تبدیلوم؟ کر تبدیلوم. کر ته چې مې تبدیل کړل همدغه لوړ نټ را اخلم، یو څه یې په همدې شکل سره راپورته کوم، او دلته به پر دې خوا کې به یو څه رالاندې کړو، او دغه لاندې نټ هم په همدې شکل سره دی به بیا هم په همدې شکل سره یو څه پورته کړو، او یو څه بیا دلته رالاندې کړو. داسې یو لاین مو څه په وکړي ترسیم وکړي. بیا راځم دې ته به هم همداسې یو زرغون رنګ ورکړو، کنټرول سی یو کاپي به ځینې واخلو، او کنټرول وي بېرته بیا څه په وکړو پیسټ به کوو. چې پیسټ مو کړی دغه کاپي به یو څه رالوړه کړو، پر همدې ځای باندې به کښېږدو. دې ته بیا یو بل رنګ ورکړو، همداسې یو شین رنګ به ورته انتخاب کړو. دغه ځای هم باید څه نور هم رالاندې کړو. خیر ښه، اوس راځو دغه لوړ ټول ابجکټونه انتخابوم، دې څه به کوم ګروپ کوم یې. بیا راځم ډراپ شیډو ته، یو ساده داسې نرمه ډراپ شیډو ورکوم، او دا بل ابجکټ چې مو انتخاب کړی دی لاندې لرو دې ته به لوړې خوا ته څه همداسې ډراپ شیډو ورکړو. اوس دغه ابجکټونه که تاسو وګورئ دا سایه د باندې وتلې، زه غواړم دا سایه د باندې نشي معلومه، نو د هغه دپاره موږ یو بل کار کړی و، دغه ټول ابجکټونه انتخابوم، راسته کلیک ورباندې کوم، پاور کلیک کوم یې، او کوم مثلث یې مې لاندې جوړ کړی دی هغه ته یې ور اچوم. ډراپ شیډو بیا اوس شاوخوا ته نه معلومېږي. دغه لاندې ابجکټ هم په همدې شکل سره راسته کلیک کوم، پاور کلیک انسایډ همدې ابجکټ ته اچوم، اضافه کوم. راځم دې ته نه لیکم پر مثال یو ساده د یو کور پیج لپاره مو یو ساده څه وکړئ، پیج مو ډیزاین کړئ، کورل ډرام، متن مې ټکسټ مې ولیکئ، ټکسټ ته به همداسې اورنج رنګ به ورکړو، یو به بولټ فونټ ورته انتخاب کړو، دې دپاره ایریل کې به بلاک ورته انتخاب کړو. ایریل کې چې مې بلاک ورته انتخاب کړو سایز بیا څه غټ کم نه دی، همدې مابینځ کې به کښېږدم. بیا راځم یو به سټرایټ لاین راخلم، د همدې به بیس کې په همدې شکل سره څه به کوم ترسیموم یې، او یو څه رالاندې کوم. د دې لاین پراخوالی به یو څه زیات کړو، 2 واحده. راځو د همدې ټکسټ څخه به کنټرول سی او کافي واخلو، کنټرول وي بیرته پیسټ کړو، په هغه کې به ولیکو کورل ډرا ټرینینګ، کورل ډرا واټ ټرینینګ سټیپ بای، پر مثال یو کتاب دی سټیپ بای
stiff. را به سم د رنګ به څه رقم ورکو سپین. سپین رنګ به ورکوم او دا به بیا یو څه کوچنی کو، همدا یو ټکسټ کوچنی سو. د انکر فاینټ په دې کونج کې دی، نو په دې خاطر دی په دې شکل سره غټیږي. سټیپ بای سټیپ یو وار به رنګ څه رقم ورکو، تور به ورکو. خیر تور څخه تر مخه به راسو، د ده به ډرپ شډو، یو ساده ډرپ شډو به ورته انتخاب کړو. دې ته په ډرپ شډو کې به راسو، ډرپ شډو به آوټ سایډ انتخاب کړو، د باندې آفسټي به 100% کو او فیدر به کم کو، ام څه به زیات کو. کورل ډرا ټریننګ سټیپ بای سټیپ دا به راوړو په همدې کونج کې به یې کښېږدو. ښه بل څه شی غواړي؟ بل به راسو یو په 2 پوینټ لاین به راواخلو، د همدې ځای څخه به دا ترسیم کو، بیا بېرته راواخلو تر همدې ځای پورې، بېرته به سره جاین کو. چې مو کله سره جان کړل بیا شیپ ټول اخلم، ټوله نډونه انتخابوم. نډونه چې مې کله انتخاب کړله بیا څه رقم کوم، کرب خود چې موږ د بیزیر د ټول په واسطه ترسیم کوو، هلته خو د کرب دی، بیا دوهم عدلې همدلته کرب ته اړوم. کرب چې مې تبدیل کړله بیا شیپ ټول مرخص دی، همدغه نډه انتخابوم، نور نډونه به یې بله ډیسلیکټ کړو، همدغه نډه به یو څه داسې رالاندې کړو او دلته بیا هم په همدې شکل سره داسې رالاندې کړو او پر دې ځای باندې به یو څه داسې پورته کړو. دا بل نډ به هم انتخاب کړو، دلته بیا هم څه وکړو یو څه داسې راپورته کړو او داسې یو شکل مو څه وکړي ترسیم وکړي. راځم دې ته به هم څه رقم رنګ ورکړو، سپین رنګ یې سم دی که بل رنګ ورکوئ؟ همداسې یو رنګ به ورکړو، همداسې رنګ به ورکړو، نه کې بیا رالاندې کړو پر دې د دې ډي پر دې مابینځ باندې به چې دی راسي. ښه دی به دا رقم کو، کنټرول سی یو کاپي به ځینې واخلو، کنټرول وي بېرته به یې څه وکړو پیسټ وکړو، کنټرول سی کنټرول وي یو کاپي مو ځینې واخیستل. را یوه کاپي به انتخاب کړو، راسته کلیک به باندې کړو، لاک به کړو، یوه کاپي مو څه رقم کړل، لاک مو کړل. یو وارې به دا رقم کار وکړو، انلاک وکړو دا ابجکټ، یو وارې به دا یوه کاپي به دلته کښېږدو. ښه د هغه بله کاپي باندې راسته کلیک کوم، به پاور کلیپ همدې ابجکټ ته وراچوم چې دی پاور کلیپ سي. په هغه ابجکټ کې بیا راځم ما د دغه ابجکټ شاته سي، دا نور څخه دې مخ ته نو دې څخه چې شاته کوم نو دغه ابجکټ به انتخاب کړو، پاور کلیپ مرخص کړی، کنټرول هوم یا کنټرول پیج آف، دی به را مخته سي. ګوره د ده شاته دی او دا نور څخه مخته دی. دا کار مې دلته داسې وکړي. اوس زه غواړم دی داسې معلوم سي لکه د دا ډي څخه چې دی راوتلی، د چي څخه چې راوتلی د ډي څخه سربېر راوتلی، دا بل ته نو ضرورت نه درو، هغه مپېږو چې ضرورت پیدا سي. نو دې دپاره به راسو د ډي همدغه لوړه نقطه به را نږدې کوم، پر دې باندې راځم 2 پوینټ لاین راخلم، یو لاین پر همدې ځای باندې ترسیموم، د دې ځای څخه تر دې ځای پورې کنټرول زید، د دې ځای څخه تر دې ځای پورې، بیا دې ځای څخه تر همدې ځای پورې، بیا دې ځای څخه تر همدې ځای پورې، او بیا به دا نقطه او دا نقطه سره داسې یو په مستطیل مڅپو کې باندې ترسیم وکړي. اوس شیپ ټول راخلم، همدغه څه نډونه چې مې جوړ کړي دي همدا ټول انتخابوم، چې تبدیلوم کر تبدیلوم، کر ته چې مې تبدیل کړله همدغه نډې راخلم یو څه د دا ډي په شکل سره همداسې منظم یږدم، او دا بل شیپ هم د ډي په اندازه سره همداسې منظم یږدم. دې سره کم رنګ ورکړو، همدغسې اورنج رنګ ورکړو، اورنج که شین، هغه شین رنګ به ورته انتخاب کړو او آوټلاین به ورته انتخاب کړو نن، آوټلاین به سره کم انتخاب کړو نن. هغه بل ابجکټ چې مو جوړ کړی و د هغه آوټلاینونه به هم څه وکړو نن به کړو، هغه چې مو نن کړله د هغه نور ابجکټو څخه به هم آوټلاینونه څه وکړو ایسته به کړو، دا نور ابجکټونه به هم انتخاب کړو، د آوټلاینونه به هم څه وکړو نن به کړو، دا بل ابجکټ آوټلاین لري دا به هم څه وکړو ځینې ایسته به کړو. ګور دلته یو څه معلومیږي، یو څه معلومیږي، نو دې دپاره به راسو دا دغه ته موږ ضرورت نه لرو. ښه صرف دغه دوه نډونه به انتخاب کړو، یو څه به
راوڅکو دا کر د ضرورت نه لرو کر کوي که نه صرف یو څه داسې راوڅکو څنګه سو اوس ښه یو بل کار به وکړو همدغه آبجکټ ته به هم چې ورکړو یو ډرپ شیډو به ورکړو پر هغه باندې بیا یو ډرپ شیډو اپلای کوو یا کې نه ورکوو هم دغه رقم صحیح ده نو یو ساده د کرب څخه مو استفاده وکړه یو ساده بیسیک ډیزاین جوړ کړو چې خوندور نه دی چندانې ښه معلومیږي نه خو صرف زموږ خبره دا وه چې هغه کر مو پکښې زده کړي چې پکښې زده کړئ د کر د استعمال طریقه هم څنګه کولی چې هغه کر څه وکړو پکښې استعمال یې کوم پوښتنه شته پکښې کې پوښتنه نشته پکښې کې نو ورسې هم دومره کار سره وکړو